الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. كتاب شروع زاد الطالبی اغا مختصر احادیث فکی ذکر کېدل خاص کر جمله اسمیه داغه ذکر تفصیلا روان دا داغینا تقریبا سلورم اویا حدیث لفظی معنی افضل الذکر غورا او بہتر ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء او غورا دعاء الحمد للہ ویلی. مقصد دا حدیث دارے چی لا الہ الا اللہ دو ټولو نه بهتر ذکر دی او وجدار چې لا اله الا الله ویلو سره تغیر الله خیال او سوچ او فکر د زړه نه وځي او الا الله ویلو سره د الله رب العزت خیال او سوچ او فکر په زړه کې چې یک لکېږي. د دې وجنه د داسې ذکر د چې دی کې د الله رب العزت د محبت اظهار دی او د غیر الله نه توجه لري کول دي الله تعالی طرف ته ځان مخې کول دي. د دې وجنه ټول نه بهتر او افضل او غوره ذکر ورته ویل شو. الحمدللہ تدی حدیث کی بہتر دعا ویلے شوا ځکه دعا تعریف داري چې الله تعالی یادول او داغنا غوښتل په الحمدللہ کې دا دوه رسیدونه مونږ لیکيږي ځکه چې الحمدللہ کې الله تعالی یادول شي د الله تعالی نعمتونو شکر هم ادا کول شي او الله رب العزت قرآن کی وی چی وشکرو للہ دا اللہ شکر تاسو ادا کئی او دارنگی اللہ وی لئن شکرتم لازیدنکم کہ تاسو شکر وی استاذ وزیاتی کم تاسو لرا نو شکر انسان دا اللہ حمد وی دا غیب عوض کی اللہ نعمتو نزیاد کی نو گویا کی بندہ دا اللہ نا دعا غفتا دخپلو حاجتونو دخپلو ضروراتو او د دې وجنه حمد تا ور دعا هغه ویل شي. بیا لغوي صرفي تحقیق په بعض کلمات افضل دا په معنی ډیروالي او افضل کله وروالی معنی په تر بیا اسم تفضیل او افضل جمع صحیح جمع سالم او جمع تصحیح چې ورته وي افضلون راځي او جمع تکسیر دینه افاضل دا د سمع باب نو استعمال للنصرا او په معنا د باقی باندې کېدل زیاتېدل او د باب د کرامونو استعمال له په معنا د فضیلت خاوان ګرځیدل. با صرفیان په تاسو با په منشعب کې ویلي چې هغه د بابونو شپږ نه غړي او یو فاعل يفعل بكم غني چې ماضي مکسور العين مضارع مضموم العين وي هغه بردای مثال فضیله يفضلوا او د اثر کلماتو وضاحت مخکې شي دي د حمد او دعا اوس برا شو دری ترکیب تاخیری افضل الذکر افضل مضاف الذکر مضاف الیه
مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا شو لا اله لا حرف نفی للجنس اله موصوف الا بما د غیر سره مضاف اخلا الله دا مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه دا صفت شو د موصوف اله موصوف سره صفت خپلنا دا سره کې اسم د الله د پاره شو او خبر محذوف موجود نو لا سره د اسم سره د خبر نه د جمله اسمیه خبریه دا خبر شو د پاره د افضل ذکر مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه شدا وو حرف عطف افضل الدعاء افضل مضاف الدعاء مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه د بیا مبتدا شو الحمدلله دا ول خبر مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف سره معطوف علیه نه جمله اسمیه خبریه معطوف شو صلی الله تعالی على خير خلق محمد و آله وصحبه